او نبیل رور ته دغه شیرونه ډالۍ وي چې مونږ سره دی ولې رابطې کمزورې شوي دي مونږ سره دی ولې رابطې کمزورې شوي دي او رشا زمونږ دروازې کمزورې شوي دي مونږ سره دی ولې رابطې کمزورې شوي دي او رشا زمونږ دروازې کمزورې شوي دي یا خو ځواني لاړه له حسن دې تت شوی دی یا زما په سترګو دا چشمې کمزورې شوي یا خو ځواني لاړه له حسن دې تت شوی دی یا زما په سترګو دا چشمې کمزورې شوي دي اوسه پورې ستاسو ایمانونه مضبوط نه کړل نو تاسو کله څومره مصلې کمزورې شوي دي اوسه پورې ستاسو ایمانونه مضبوط نه کړل نو تاسو کله څومره مصلې کمزورې شوي دي او مونږ خو دشمن ته هم ټیټ نه شو د ټوپک په زور چا وی چې زمونږ حوصلې کمزورې شوي مونږ خو دشمن ته هم ټیټ نه شو د ټوپک په زور چا وی چې زمونږ حوصلې کمزورې شوي دي او لیاقت لاره ته دغه شعرونه ډالۍ وي چې عجیبه خوب وینم چې ما سره ماران وده دي خو چې راویښ شم نو خوا کې مې یاران وده دي او د دې ټوپکو سوداګرو ته لږ سوال وکړئ چې ډزې نه کوي زانګو کې ماشومان وده دي د دې ټوپکو سوداګرو ته لږ سوال وکړئ چې ډزې نه کوي زانګو کې ماشومان وده دي خدای راویښ یې کې خو ما ورته ټیټ سترګې مه کې زما د قام بچي د امن په ارمان وده دي او سپکه خبره ده په خوله باندې مې نه راځي خو پیغلې به ولې څوکۍ نه کوي ځوانان وده دي اواز نه راځي د خور کیسه چې کومه سکول جګړه شي هغه ډېره اوږده شي نو خیر زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدمه نو ما به خلکو ته شعرونه صابر صاحب ویل په دغه وجه به د ما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سورې پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدمه یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړه راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه که چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې ووې لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته دغه زلمې زما نه عمر کې بس لږ کشر و داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه د یوې پیغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو د یوې پیغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو دا په اور نه وه دا د چا په اسپېلو پخه وه زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړه ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي هغه وی نه زمونږ په کور کې ورندار ده زما په سره ګرمۍ کې چې د اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي او بیا چې ژمي شي یخني راشي او کومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې ورندار په لاس وي وجود مې وبوږنېده بیا مې ترې تپوس وکړه د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو زما په رور یې د چاکوانو ګزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې هغه پښتون و پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایې خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم ما به تې دوند وړی یا
ما به ترې 2 نوړۍ یا 3 نوړۍ خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونې شاهنواز راته او دا یې ویل خان او مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې زما لالا له زیرې ورکې په سپو مینه زه دې خاورې لرې کړم